په سنتي ډول د انګورو ساتنه. دا د کنګني په نامو د انګورو د ساتنې یو سنتي یخچال دی. د کنګني انګور د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ډیر له پخوانیو وختونو راهیسې دود دی. یعنی له هغه وخته چې سړی خونې نه وي او یخچال هم چا نه پیژانده. د کابل ولایت کلکان ولسوالۍ خلک هم په کنګنه کې انګور ساتي. محمد شریف چې 10 کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، وایي د انګورو په دا ډول ساتل ورته د نیکونو له وخته په میراث پاتې دي. تجربه کاری ما تقریبا یک 10 سال میشه که همین کارو شروع کردم. زما کاري تجربه په دې برخه کې شاوخوا 10 کلنه ده، خو دا له ډیرو پخوانیو وختونو راهیسې دلته د کلکان او بابوش خلکو کې هم دود دی چې انګور په همدې سنتي طریقې سره ساتي. د دې سیمې سپینګیرو به یې ښه تجربه درلوده، بس همدا موږ ته هم د هغو له وختونو په میراث راپاتې دي. نوید خان هم د کابل ولایت کلکان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دلته د عمومي سړک په غاړه د کنګني انګور پلوري. دا چې کنګنه څنګه جوړیږي او په څنګه ځای کې ساتل کیږي په دې اړه داسې وایي. در وقت انګور پخته میشه انګور طایفي دا هغه مهال چې تایکی انګور پاخه شي بیا یې کار پیلوو، ځکه په دې کې یوازې همدا یو ډول انګور د ډیر وخت لپاره او ښه ساتل کېدای شي. دغه کالی بیا ورته له خټو څخه جوړوو. کله چې مو دا جوړ کړ بیا انګور پکې اچوو او شاوخوا یې بیا په خټو پسې بندوو چې هوا ورنشي. له هغه وروسته یې په داسې ځای کې ایږدو چې نه ډیر ګرم وي او نه هم ډیر سوړ وي. بیا ورته په تمه یو چې کله ژمی راورسیږي نو بیا یې دلته د سړک سر ته راوړو او پلورو یې. په کلکان ولسوالۍ کې د شمالي ولایتونو په غځېدلې عمومي لاره ډیر شمیر د کنګني پلورونکي لیدل کیږي او زیاتره پیرودونکي هم له همدې عمومي لارې څخه دي. عبدالحق خورشید یو له هغو کسانو څخه دی چې دې سیمې ته له پکتیا ولایت څخه په چکر راغلی دی. نوموړی وایي دلته د راتلو یو دلیل دا و چې باید د کنګني انګور وخوري. سفر خو همداسې راغلی تر سیاده پورې ځو چکري، خو اصلي مطلب هم دا و چې لاړ شو هغه انګور وګورو بغیر د سیزنه چې په همدې وخت کې خوند څنګه دی په کومه طریقه سره ساتل کېږي. دلته همداسې شکردره ګلدره کې انډیوالان دي، هغوی به دا کیسې راته کولې چې د سیزنه بغیر موږ په یو مخصوصه طریقه سره دغه انګور چې دي ساتو. نو چې موږ اوس کله دلته راغلو هغه هم په خپلو سترګو ولیدو چې انګور په ډېر ښه طریقه سره ساتل شوي دي. خوند یې 2 چنده شوی دی، نو بیخي خوندور دی. کنګنه یا په سنتي ډول د انګورو ساتنه چې په عامه اصطلاح ورته وطني یخچال هم ویل کیږي، د کابل په شمول د یو شمیر شمالي ولایتونو خلک د انګورو په ساتنه کې له همدې طریقې کار اخلي. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، د کابل کلکان ولسوالي.